ډیر مسلمانان ورونه او خویندې د سترګو د تکلیف د مرض شکایت کوي. کله وایي د سترګو نظر مو کمزوری دی، کله وایي چې سترګې مې اوښکې کوي، کله وایي سترګې مې سرې وي یا خارښت کوي وغیره نور امراض. نو د دې ټولو تکلیفونو او مرضونو لپاره زه تاسو ته یو قرآني علاج ښیم. په قرآن کریم کې آیت راځي په 26مه سپاره کې په سورة قاف کې اوله رکو ده 22م آیت دی. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. دغه آیت د هر لمانځه وروسته 3 واره ویل کیږي. په سر او پای کې به یو وار درود شریف وایي. بیا به دا پر خپلو ګوتو باندې چوف کې ګوتې به پر خپلو سترګو باندې راتېروي. نو دا د دې سترګو د هر تکلیف او مرض علاج دی. نن سبا د سترګو د نظر کمزوري ډیره ده، نو دا بیا خاص د دغه مرض لپاره هم کافي علاج دی. ډیرو کتابونو دا نقل کړی دی. دا به تر هغه کوي تاسو تر څو چې د سترګو دا نظر نه سم شوی او دا د سترګو مرض نه وي ختم شوی. موږ او تاسو ډاکټر ته ورسو، هغه راته دوا راکړي، نو هغه دوا که د 1 میاشتې که د 2 میاشتې تر څو چې زما ستا صحت جوړېږي هغه مرض مو ختمېږي تر هغه دوا خورو. لیکن کم چې نبوي علاج وي، قرآني علاج وي، هغه ما ورته 2-3 ورځې وکړو بس بیا یې پرېږدو. نه، دا ډېره لویه غلطي ده. تر هغه به دا وظیفه جاري ساتو تر څو چې هغه مرض دغه تکلیف نه وي ختم سوی. یو ځل بیا هغه آیت درته وایم، د سکرین پر مخ باندې به هم تاسو ته هغه راشي. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. په 26مه سپاره کې په سورة قاف کې 22م آیت دی. نور مسلمانانو ورونو ته هم در سره واستوئ چې د هر چا د تکلیف ور باندې ختم شي، تاسو به په ثواب کې ورشریک یاست. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.